ژمن شننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې له طبیعي پیښو خورا زیات زیانمن شوی هیواد دی او افغانان تر ډیره بریده په طبیعي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. سیمو کې د سیلابونو راوتلو او دغه راز په ځینو ولایتونو کې د واورو ورېدو درانه مالي او ځاني تلفات اړولي. ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې پیښیږي؟ ولې مالي او ځاني زیان ډیر وي؟ څنګه له طبیعي پیښو ځان او ټولنه ساتلی شو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به مو نننۍ خپرونه ځواب کړي. زموږ سره د نننۍ خپرونې میلمانه ټولنیز فعال ښاغلی نجیب الله لوخیل او ځوان اسدالله نورزی او ترڅنګ قومي مخور ګل افضل دي. تاسو درې وړه ته په خپرونه کې هرکلی وایم. محترم ګل افضل، لومړی پوښتنه تاسو کېږي دا چې طبیعي پیښې په کلیوالي او غرنیو سیمو کې اکثره خلک زیانمنوي، د سیمې مشتوالو او ځوانانو ته څه کول پکار دي څو له طبیعي پیښو کورنۍ او خپل خپلوان ساتلی وي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا صاحب داسې چال دی چې می خلکو اوس لږ لږ پوه شو کما کلم دي بې علمیم دو. نو اول خو دا دو چې کومه پیښه چې کېږي دغه طبیعي پیښو کې باید د په عاجل وخت کې یوه کمیټه جوړه شي، عاجله کمیټه. دا کمیټه چې جوړه شوه هره پیښه چې وشوه دغه څه نه څه هغه تاوان ورکمولی شي، ضرر یې کمولی شي. لکه مثال سیلاب راغی، سیلاب چې راغی په اول قدم کې خبرداری ده، تلیفون یې لارې د ټپک یې لارې مخته ځنډن ټپک شته کېده یو کلی ته په تیر ورسه د کور ته ټپک خلنوه. نو دا خلک به که توی کې څوک یا په لیار کې روان وي، توی کې به لیار وه، یا به موټر وي، یا به مسول پیاده روان وي، یا به هر قسم چې وي، یا به نږدې کورونه توی ته وي. دا خلک به د ځاني تاوان به کم شي. د خلکو خبرداری به دا ضروري ده، دا خبرداری به ورسوي. دویم قدم کې هغه کمیټه چې چېرته ضرر پېښ شو هغه ضرر نه دوی خپلې وظیفې وشي، عاجل کورونه وکړي. مثال په توی په وکیل لیختلی دی، نو هغه کمیټه ټولې وظیفې ویشلی شي. اول خو هغه د زخمیانو کور باید وکړي. دویم قدم کې هغه خلک چې هغه ویسور دي، کوټې پر وړاندې شوي دي، نیم ویسور دي، ځینې تیویر دي، ځینې څرې دي، یعنې په تي کې خلک لرګي نسي، لرګي والا ته وایي چې دا منع شوي. هغه خلک چې هغه نندارې ته وروځي، اوس ډله خلکو یې لور دي ډېر ناورین دا رامنځته کوي چې ډېر ډله خلکو یې لور دي. توی خو بهیږي دغه کمر نه ده، د کمر لوندې پلوه وري، دوی فکر نه وي دی چې توی خو ولې بهیږي. دوی په ځونې خبر داسې شي دي چې شل کسان یې په یوه ور دغه پمپ سړک شوی دی دوی ته غورځېدلي. نو دغو خلکو ته دا په کور دي چې هر زیان چې ورسېده دغه ټولې وظیفې دغه ډاله ویشلی شي. بل د ځنګلاتو په باره کې هغې ته موږ بیا راځو. محترم، ولې په لرو پرتو سیمو کې طبیعي پیښې ډېر زیان رامنځته کوي؟ اکثره چې موږ تاسو تر ډېره لیدلي دي یا په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې په لرو پرتو سیمو کې ډېر خلک زیانمنوي. دغه علت یې دغه دی چې د وطن خو غریب وطن دی. کومه پیښه چې کېږي اول خو کورونه کاچا جوړ کړي، غیر مسلکی جوړ کړي. انجینر پښتنه نشته، انجینر په منطقه کې نشته، کوي دوی پښتنه نه کوي، باید پښتنه تر وکړي، مسلکی جوړ کړي. یوه وجه دغه ده. بله وجه دغه ده چې دغه کورونه چې جوړوي
دا وایي چې خو دغه ځای کې خو مخته اوبه تېرې شوي دي مخته په تېر دي اوس نشته کور جوړ کړي نصب پاتې په روزي بسته کلي منځه ایسي یا مطلب په داسې خطرناک ځای کې جوړ کړي چې هغه ځینې غار سپور وي ایښودان د شګرو د ایښودان خطر بسته غار په روخ ټول کلی لوندي کړي نو دغه وجه دغه د لرې پرتو سیمو کې چې د ډېر زیان رامنځته کېږي ډېره وجه دغه ډېره مننه خوشحاله اوسئ. اسدالله نورزی تاسو کوم ډول طبیعي پېښې تر اوسه پورې لیدلې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د ژمن تلویزیون ټولو لیدونکو ته او د بحث میلمنو تاسو همکارانو ته خپل سلامونه تقدیموم. اصلا طبیعي پېښې که چیرې موږ تاسو د دغې هغه د اصطلاح ته نظر وکړو چون دا د انسان یا د طبیعت یا د مخلوق سره یو مشترک مفهوم ده چې د انساني ژوند سره تړله ده یعنی کوم ځای کې چې انسانان اوسیږي په هغه ځای کې طبیعي پېښې شته خو دا چې چون د زمان په تېرېدو سره او همدارنګه نظر مکان ته دغه پېښې یا دغه آفتونه د تغییر کی ځکه په اوسني وخت کې د نړیوالو مؤسساتو بنسټونو چې کوم تحقیقات کړي دي هغې ښیلي دي چې په راتلونکي 2013 کال پر به نړۍ 1500 غالبا 1540 ډوله طبیعي پېښې آفتونه تجربه کړي یعنی دا مختلف انواع دي طبیعي پېښو دي خو دلته اساسي مسله دا ده چې موږ تاسې دغه موږ تاسې د اوسېدو کوم محیط چې ده دا د کوم ډول طبیعي پېښو سره مخ ده یا د کوم ډول طبیعي پېښو خطر ورته متوجه ده دا مهمه خبره ده. موږ د خوست په ټولنه کې طبیعي پېښو کې یو د زلزلې پېښې ډېرې لرو. زلزلې په دې تقریبا څه وخت مخکې چې په لویه پکتیا کې وشوله د یوه برخه د دې زلزلې د خوست د سپیرې ولسوالۍ ته م ووتله په همدې مسیرو ډېر تلفات مو ویر کړل. د دې سره د ځاني تلفات سره په څنګ کې ډېر هغه د ساختمانونه ونړېدل یعنی د انساني ژوند ډېر متضرره کړلو. دې سره په څنګ کې یو بل غټ طبیعي افت یا طبیعي پېښه چې دلته جریان لري ډېر په طول تاریخ کې هغه ګلی دي سخت طوفانونه دي چې تر ډېره موږ بزګره طبقه هغه ډېره ترېنه متضرره کېږي موږ کروندګر د دغې څخه ډېر متضرره دي. بل طبیعي پېښو کې سیلابونه دي ځکه موږ د خوست جغرافیا چې د منطقه چې دو هغه په داسې ډول ترتیب شوي دو چې اکثریت غرونه ترېنه چاپېره دي نو د دغې غرونو د اوبو یا د سیلابونو د وتلو لیاد په همدغې د خوست په سهمه دو نو اکثریت نظر وچکولیو ته داسې شوي دي چې ځنه سیلابونه وچ شوي دي اروتلي نه دي څو کله همداسې وچ پوتې شوي دي وروسته په هغه کې انسانانو عادي ژوند شروع کړی ده هغه کې ابودی شوي دي نو سیلابونه چون سیلاب خو اوبه متل دی چې اوبه مغز ځان ته لیار پیدا کوي نو سیلابونه په هغه سیمو نیرسي او تر ډېره موږ د دغې نه متضرر کېږو. یو ښه مثال یې موږ تاسې د خوست ولایت د خلبسات بزور مثال لرلی شو چې تقریبا متواتره 14 لسیزې دغه بزور د دغې سیلاب سره مخامخ و خطر سره مخامخ و نو دا په خوست کې د طبیعي پېښو دغه څو تجربې موږ لرو. د دې سره په څنګ کې د ځنګلونو رخصتن هم شته خو چون تر اوسه د خوست نظر هغه اقلیمي شرایطو ته هوای دومره په لوړه درجه کې نه دو د همو ګرمواله یا هغه وارمنګ چې وتې که نه تودوخه هغه په دومره لیول کې نه دو نو هغه د ځنګلونو خطر نظر د نورو طبیعي پېښو ته ډېر په لوړه درجه کې های لیول کې ده. ډېره مننه. له طبیعي پېښو موږ تاسو څنګه ځانونه ساتلی شو؟ شاید تاسو په دې برخه کې سیمینارونه یا ورکشاپونه اخیستي وي څو خلک آګاه شي څه ډول موږ له یوې طبیعي پېښې ځان وساتو او یا که چېرته یوه طبیعي پېښه رامخکې کېږي له هغې په جریان کې باید موږ څنګه خپل ځانونه کورنۍ وساتو؟ اصلا طبیعي پېښې کله چې رامنځته کېږي هغه که څه هم دا په ناڅاپي ډول رامنځته کېږي خو لیکن خطر چې ترې متصور ده هغه طبعا اثرات لري. فرض که طبیعي پېښې موږ مخکې ویل چې ډېر انواع او ډولونه لري خو هغه موږ تاسې چې کله چېرې مثلا غواړو چې د طبیعي پېښو نه ځان محفوظ وساتو موږ باید اول د تشخیص ولرو چې موږ په سیمه کې کومې طبیعي پېښې رامنځته کېږي. فرض که ګلی دی زلزلې دي سیلابونه دي
نو دغه نه د ځون ساتنه څو مرحلې دي یعنی هر طبیعي آفات ځون ته ځانګړي لارې چارې روشونه لري چې غینه موږ ته سبات غي ته آمدګي ونسو لکه فرض کړي زلزلو د پورا موږ ته سبات د خپل ساختمانونو تقریبا په معیاري شکل ورغو په داسې شکل چې هغه لږ تر لږه که د مالي تلفاتو نه مو ځون ونه ساتل شو چې ځینې تلفات مو ویر نه کړو دې سره په څنګ کې بعضې هغه د ایمرجنسي حالاتو یا چې واټ از ریسپانس اف ایمرجنسي که نه هغه بیړنیو حالاتو ته موږ ځوابګویي مهمه ده چې موږ باید په کور کې ځینې د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ بستې ولرو چې هغه د لومړنیو یا کومک اولیا بستې دي د طبي خدمتونو دې سره په څنګ کې ځینې میتودونه دي چې مثلا که چیرې یو څوک په سارنې یا په کوم ځینې ضربات لیدلي وي هغې سره مونږ کومې مرستې وکړی شو مثلا ټپونه وي هغې سره مونږ کوم هغه وکړو یعنې هر کور کې باید هغه کټونه موجود وي ایمرجنسي کټونه ځینې نوره بستې دي چې مثلا موږ ته په کلي ملات کې دا یو عام هغه ده چې اکثره موږ ته د سیمې خلک په خارجي هیوادونو کې دي په کور کې ټاټ لري نور هغه لري د سرپناه ځینې هغه باید خوندي وساتي ځکه فرض که کله وري چې دا رقم پیښې رامنځته کېږي نو دغه ټاټونو نه دغه شیانو نه موږ تاسې د خپل سرپناه یا د کوم بل شي په هغه کې استفاده کړای شو خیمې په ځای استعمالولی شو بالکل او ځکه موږ تاسې طبیعي پیښې چې رامنځته کېږي د دې زلزلو اصلا هغه قسم دغه بحث مسلکی ده تخنیکی بحث ده د کوم وخت چې بارون وشي د بارون په نتیجه کې یا شګاره چې وشي د په نتیجه کې دغه زلزلې ډیر وخت رامنځته کیږي نو موږ ته د زلزلې د بارون سره هم مهاله زلزلہ تړلې وي نو دې پر موږ ته کړه شو چې دغه نه د سرپناه پر ډیره ښه استفاده وکړو د ټټونو نه یا د نورو بستونه او بل دې سره د په خاطر چې مثلا موږ ته د زلزلو خطر حد اقل کم کړی وي باید په کلی مالات کې خلکو ته دغه یو ډول عامه په هوای ذهنیت خبرتیا ورکو چې کچیر زلزلہ واقع کیږي موږ ته سره کم اجراءات او اقدامات وکړو موږ ته په کورنیو کې خپل ماشومانو ته میرمنو ته دا ور زده کو چې مثلا د کوټو کنجونو ته ځایونه ورسو زونونه ورسو خپل ماشومانو ته وخیو چې په حد اقل په سار نه پتنوس ونسو ځکه مشوم حجم بدني حجم نسبت له مشرونو ته لویونو ته کم د هغه په ډیر ادي وته کړکی کې هم زون پټول شي کوشش وکړو د سرداري لون دي زونونه غکو دغه د زلزلې په جریان کې دو د سیلابونو په محل مثلا کچیر موږ ته سیدی ته آمدګي ولرو چې دې نزون وسوتو بعد موږ ته سیدی عام سیلابونو په لیارو په خړونو کې خپل یا بدای ونکو کا کرنیزي منځکه ابودو یعنی د مسالې ته باید متوجه اوسو کرنیزي منځکه ابودو خو باید د اوسودو استوګنځایونو ایجاد نکو په غزوی کې دویمه مسله هغه د شکل موږ ته ابودای کو او بودی پورا کانالونه باید موږ ولرو زکه اوس وخت کې خو تقریبا د خلکو اقتصادي وضعیت خره کله چې کوم ځکه ابودی کې غیر پر باید یو کانال د خپل یو بودی بوتو دی پورا ولري ځکه مخکې دی زه یو مثال در کوم ژوند یو وخت په خوست کې خوست شهر وب دومره زیاته نر وتله چې موږ ته د شهر لوند منطقه 15 د کورونه متضرره کی لیکن کله چې موږ سرکونه په خشول لختیم په خشول اکثریت منځکه قشر پوښ شو او بوته د جذب زمينه کامه و نو همدغه سیلاب تخپل یو زمينه مساعده کړ کله چې په بازار نه داسې تیزه بارون بوښولو نو لوند کلی اطراف دی 15 د منطقه به ورانوالي کورونه اړان کړل څو وره موږ دغه پیښې ولیدلې نو دغه لپاره هغه یو مثال په شکل هم چې هغه دی یو کانال تیر شولو چې وبته یو الیار ورکړ تقریبا په نسبتي شکل دغه ضرر کم کړه ده نو دا رقم موږ ته باید وبدي پوره د کانال یا د کانالیزاسیون سیستم نه ډیر کور وکړو دې سره په څنګه کې یعنی دا موږ ته یوازې حکومت ته پرې نه د خپل هم کړای شو بل خبره ده چې د سیندونو په غوړو کې د استنادي دیوالونو پروژه ډیره مهم خبره ده باید دغه مسالې مطرح کو د نړیوالو بنسټونو سره کلیوالي مطرح کی چې موږ ته د زکه وبته یو مسیر ورکو خو تقریبا څستر خړونه لري چې دا ستر خړونه یا سیلابونه بیا دی وړو فرعي سیلابونو څخه تشکیل شوی دي کچيري دغه موږ په سم ډول مسیر ورکو دی وته نو تقریبا کلا شو چې موږ د طبيعي پیښو د سیلابونو د اروتو یا دغه ته د ضرر رسولو پیښې غوکو او بل دې سره په څنګه کې
کچېرې مثلا سیلاب سره موږ ته مخ کېږو سیلاب ورځي موږ ته عاجل باید د دې هڅه ونه کړو چې هغه ځای کې موږ نه یا کور هغه کېږي یا بل کوم هغه فکر ولرو سمدستي خپله ساحه ترک کړو یې ساحې نه ووځو تخلیه وکړو نورو خلکو ته خبر ورکړو چې ساحه پرېږدئ تخلیه کوئ عاجل لوړو ځایونو ته موږ تاسو باید ارتفاعاتو ته موږ تاسو باید ځانونه ورسوو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. الخي صاحب زموږ تاسو زیاتره سیمو کې ځنګلونه شته چې هغه ځنګلونه بیا د ځینو لاملونو له امله قطع شوي دي. دا د ځنګلونو قطع کول کوم ناورین رامنځته کوي ټولنه ته؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی توانا او مهربانه خدای په پاک او سپېڅلي نامه د میس درانه ګډونوال تاسې همدارنګه د ژمن تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. ځنګلونه واقعا د هر ملت لپاره یوه ستره شتمني ده او الله جل جلاله ښېګڼه یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې خلق کړې ده. متاسفانه هغه څه چې موږ نه دي کړي او ډېر تر ډېره په افغانستان کې پېښ شوي دي هغه یا د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې یا دا دی چې د خلکو د پوهې د کچې د ټیټوالي په اساس باندې د طبیعي شتمنۍ سره ظلم شوی قطع شوي دي غیر مسلکي قطع شوي دي او حتی ځینې هغه خو زیات متضرر دي ځنګلونه. نو ځنګلونو ته په افغانستان کې او بیا په افغانستان کې شخصا په لویه پکتیا کې زیات صدمه رسېدل ده او علت یې هم همدا شی ده چې دلته یا اقتصادي کمزوري وه د خلکو یا دا وه چې د خلکو د پوهې کچه ټیټه وه. نو په دې لحاظ باندې د شتمنۍ ته تاوان رسېدلی ده. خپله هغه چې ده ځنګلونه چې دي هم د هوا په تصفیه کې هم د خوړونو او سیلابونو په کنټرول کې هم په نورو مسایلو کې ډېر مهم رول لري او له دې نه علاوه اوس کوم تحقیق چې کېږي که احیانا موږ هماغه پخواني ځنګلونه بیرته ورغوی شو بیرته خپل عادي حالت ته بوځو په اقتصادي لحاظ باندې 10 نه تر 15 میلیارډ ډالرو پورې افغانستان ته دا عایدات پیدا کولی شي او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان اقتصادي حالت چې ده ضعیف او کمزوری ده. موږ په دا تېرو وختو کې هم چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې زیاته مداخله درلوده په اقتصادي لحاظ باندې نو په هغه ځای کې موږ تقریبا خپله د انکشافي مسایلو لپاره هغه 1 میلیارډ ډالر شاوخوا درلودی او هغه زیاتې پیسې چې غیر اختیاري بودیجه هم پکې راتله شاوخوا 3 میلیارډ ډالر کېدل. نو ټول مصارف د افغانستان چې دا 40 میلیونو خلکو باندې دې خوا ته مصرف کېده شاوخوا 15 میلیارډ او موږ دا طبیعي شتمني لرو. متاسفانه موږ د لاسه ورکړې ده یا یې په لوی لاس د لاسه ورکوو. دا یوه مسله. دویمه مسله دا شی ده چې خپله د اقلیمي بدلون نه ده ډېر مهم بحث ده. متاسفانه په افغانستان کې علمي کچه ټیټه ده او موږ د ټولو مسایلو نه تنها ناخبره یو بلکې کله کله یې بابیزه ګڼو تر هغې پورې چې موږ دا مشکلات ونه وینو حساب کتاب ونه وینو داسې موږ دې مسایلو ته توجه نه کوو. ښه دا ده چې خپله د علمي او اکاډمیکي مؤسسې د دې په عوض باندې چې فارغین لري او هغه فارغین په داسې رشتو کې وي چې هغې لپاره کار نه پیدا کېږي. دا اوس وخت کې چې د اقلیمي بدلون موضوع جدي شوې ده او دا هغه پیدا شوي دي د خپله د سیلابونه دي او د نورې مسلې دي او پیدا کېږي نور لکه څنګه چې نورزي صاحب وویل چې تر 2013 کال پورې 1500 ډولونه احتمال د طبیعي پیښو شته. ښه دا ده چې دې په عوض باندې چې موږ هغه رشتو کې خلک وروزو چې هغې لپاره کار هم نه پیدا کېږي هغوی مایوسه کېږي هم خفه کېږي هم دا خبره چې ډېره جدي ده دې طرف ته موږ روزنه زیاته انعکاس وکړي. نو په دې لحاظ باندې ځنګلونه لویه شتمني ده او اصلا د خوړونه او سیلابونه دا خو په طبیعي شکل باندې چې الله جل جلاله نظام پیدا کړی وو شته زلزلې هم وي خوړونه هم او موږ تاسو د هغې اثرات ګورو چې د زرګونو کلونو موجود دي ولې د خپله د بشري او انساني مداخلت چې شوی ده دا مسله د هغه ګواښ او د خطر کچه یې لوړه کړې ده. د دې خطر او ګواښ مسله کې شاید د افغانستان د خلکو لاس ډېر نه وي ځکه دلته صنعت دومره وده نه ده کړې نور شیان نه دي کړي سره دی چې موږ بعضې شیان لرو اقتصادي کمزورتیا بیا هم ده خلک بټیو کې هغه غیر معیاري سونګ توکي سوځوي
یا نور شیان کې یا داسې دا چې خپل د ترانسپورتي وسایل چې موږ استعمالوو دا ډېر پخواني دي لوګي تولیدوي یا د کوم شیان چې موږ په کور کې سوځو هغه تاثیرګذار ده په طبیعت باندې خو په هغه اندازه باندې چې صنعتي نړۍ څومره مداخلت لري په طبیعت کې په هغه اندازه هغه کم فیصدي هم نه ده متاسفانه هغه چې دا هغه ضررونه او نقصانات چې دی هغه په شکل باندې افغانستان خلک زغمي دغه کوي دې لپاره د لکه څنګه چې نړیوالو نه د لوی صنعتي هیوادونو نه طبیعت متضرر کیږي هغه بعضي توانونه بعضي برنامه نړۍ لپاره لري متاسفانه په افغانستان کې هغه ظرفیت او قابلیت هم نشته تر اوسه پورې چې موږ وتوانیږو هغه پیسې چې د دې لپاره ځانګړي شوي دي د طبي مسایلو لپاره د چاپیریال د خوندیتوب لپاره د چاپیریال د پاکوالي لپاره هغه نه موږ استفاده وکړو اوس مهمه ده شاید چې چارواکي او مسؤلین دې مسلې ته توجه وکړي چې نړیوال دې تقانی کی چې هغه چې کوي کوم پیسې چې د دې لپاره د اقلیمي بدلون لپاره دوی مصرفوي افغانستان ته خپل برخه ورکړي ډېر ریسپ ممکن دغه مرکزی بغلان مختص خاب یو بیلګه د چاغه کې تقریبا تر 500 پورې کسانو خپل ژوند لاس ورکړی دي خو تر ډیره دلته دغه لری پراتو سیمو کې کورونه خټین یا ډبرین کورونه دي چې تداوی سامنے وي خودل شوی او تر ډیره دغه د طبيعي په خلامل دوی ځین منکیږي خلکو ته څه کول پکار دي نو دا خو خبره ده چې یو څوک خاب دی وکي زه دې سره ډیر موافق نه یم چې څوک وایي چې را موږ د داسې کورونه جوړ ډبرین کورونه ول خلک جوړي زه فرض کې د موږ خوست شمال استقامت هغه طرف کې شنه تیږه موجوده ده او ډیر کم قیمت باندې ورته تمامېږي نو هغه کې دا اقتصاد ولري چې همدغه تیږه سره سیمنټ استعمال کی ډیر هم هغه منځ کې پړسوب نه راځي هغه دیوال پړسیږي نه او هم استمرار د عمر کېږي عمر زیاتېږي خو خلکو اقتصاد داسې یو حالت کې ده چې د مجبوریت په وجه باندې دا آبادی په داسې شکل باندې جوړوي او یوه عامه پوهاوي په ارتباط باندې بعضې خبرې ضرور دي مونږ باید داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې ډیر اندکترین حرکت سبب د ډیر ستر خطر شي لکه مونږ د غره په یو څنډه کې د غونډۍ په یو داسې هغه کې آبادی جوړو چې هغه کا اندکترین حرکت طبيعي حرکت هم رامنځته کیږي هغه کا خوړ راوځي هغه کا زلزلہ کیږي یا بل څه کیږي هغه نه متضرر کیږي او موږ ځای میدان بهترین مثال لرو اوس ځای میدان خلکو د غونډۍ بیخ کې کورونه جوړ کړي دي دا خو یو عامه په هوی ته اړتیا درلوده چې خلکو ته عقل ویری وای چې غونډې بیخ کې چې تاسو کوي لګي پاس سطح کې جوړ کړي اوس په هغه پاسنۍ سطح کې درزونه تللي دي خلک تاسو ولدل چې یو څو ورځې د 4-5 ورځې یو هفته کې چې ډېر غشول په تکلیف شول په تشويش کې شول کورونه نو وتل او یمون خو بل مشکل هم شته دا کې شک نشته چې افغانستان یو ښه دودیزه ټولنه ده دلته د مشر احترام شته د کشر احترام شته زنانه سره خلک کومخ کوي د ماشوم سره خلک کومخ کوي د سپینګری سره کومخ کوي خو په هغه لحاظ باندې د حکومتي لحاظ باندې یا په موسسي لحاظ باندې هغه امکانات نشته چې موږ وکړای شو فوري خلکو سره کومک وکړو ځکه میدان کې خلکو سره کومک په هغه شکل باندې نو یا خپل دغه چې نورزي صاحب هم یادونه وکړه هغه استقامت کې چې زلزلہ وشوه د سپيري ولسوالۍ څخه داسې پکتیکا طرف ته ګیان او برمل کې او هغه کومکونه به حساب کتاب چې ورسېدل ډېر وروسته خپل هغه مریضان چې انتقال دل ډېر وخت ونیو سره چې یو څه امکانات هم شته هغه چې نو په دې لحاظ باندې موږ ډېر په اصطلاح ضعیف او کمزوري یو امکانات محدود دي په هر لحاظ باندې محدود دي لږ تر لږه عامه پوهاوی چې موږ کوم ځایونو کې آبادی کوو په څه شکل باندې کوو د خبرو ته توجه کول د په خاطر چې تکرار نشي همدغه خړونو شاوخوا ته خصوصا هغه خلک چې د غره نه سمې طرف کته کیږي او سمه کې زمکه لګي پورته دی بیا د خړ څنډه چې دی لګي ارزان دي کم قیمت دي او فکر کوي چې هغه دوی خبره چې سل کال کېږي وبنه دي پیراغلیاتیا کال کېږي 50 کال کېږي کوم خبره نشته او خړ بچوي هغه بیا zarar به خوي شي او د دې خبرو په حواله هم ډېر مهم دي چې که احیانا داسې یو څه رامنځته کېږي مونږ باید لاریم مخکې نه بحث پې شوی په کورونو کې چې یو خوړ راوځي خو زلزلې ته خو بعضې خبرې شته چې دوی وویلې او ورکشاپونو کې خارجي ترینران او نور خلکو چې تحقیق او ریسرچ کړی ده هغوی لارې چارې ښیي که مونږ خوړ راوځي
موږ ته باید فامیل کې په لحاظ باندې غذایونو دومره معلوم وي چې موږ کوم ځای ته تللی شو چې ځان خلاص کړی شو. موږ په خوړ نه شو ورګډېدلی ځکه چې خوړ نه نو دغه خبرې دي چې پرله پسې بحثونه پې خبرې کول پې ډېر ګټور دي. او د دې لپاره یو بل ښه فرصت چې اوس موږ لرو هغه په خوست کې او په ټول افغانستان کې د رسنیو کثرت ده. خصوصا په خوست کې د 15 رسنۍ دي که پرله پسې یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې په دې باندې بحثونه وشي ډېرې خبرې به پیدا شي. د طبیعي پیښو په ارتباط باندې ډېرې خبرې په خوست کې په افغانستان کې په نړۍ کې تېرې شوي دي. ډېر مثالونه یې لرو. دا مثالونه به راپورته شي او خلک به یوه چاره ځان ته پیدا کړي. الخص صاحب تاسو وړاندې دغه د ولسي همکارۍ یادونه وکړه که چیرې په یوه سیمه کې زلزله یا بله طبیعي پیښه رامنځته کېږي خلکو ته لومړی څه کول پکار دي ځکه دلته خو موږ تاسو دغه قومي جوړښتونه لرو بیا دغه زموږ تاسو یو برخه دغه ده که چېرته په یوه سیمه کې پیښه کېږي هغه لومړی هغه د سیمې مشتوالی د سیمې خلک هغه ته دغه لومړني خدمات چې وي هغه هلته عرضه کوي. اصلا ولسي همکاري ډېره با ارزښته ده ځکه چې موږ بعضې داسې سیمې لرو چې هغې ته رسیدګي نشي کېدلی. یعنې که احیانا خپله د ډونرانو مؤسساتو حساب کتاب غواړي اول خو د خپل یو کافي وخت غواړي او مدیریت ته چې د کوم ځای کې پیښه شوې ده یو شی بل شي اگر چې طبیعي پیښو لپاره یوه بیړنۍ اداره شته چې باید د مسایلو ته رسیدګي وکړي. خو موږ داسې ځایونه لرو طبیعي شکل باندې چې لرې دي فاصلې په لحاظ باندې واټن په لحاظ باندې چې رسیدل یو څه ستونزمن دي ورته یا مرتفع دي لوړ دي چې لارې نه لري چې څوک ورپورته شي. نو په دې هغه باندې خپله د ولسي همکاري چې ده دا ډېره با ارزښته ده. خلک شی کولی شي. ولسي همکاري کې ایمون خلک که یو کور ته مصیبت پیښ شي داسې خدای نخواسته په یو ځای کې طبیعي پیښه رامنځته کېږي یا زلزله یا سیلاب یا یو شی بل شی څه چې کېږي یا غر ښویېدنه یا اعزازي میدان مسله چې غر چاغ شو په خپل منځ کې درز پیدا کړ که نه دغه حالت کې یو هغه خلک دي چې مشکل سره هغه دي دفتن یا یو آسیب ورته رسېدلی ده چې هغې ته رسیدګي یا خدای نخواسته څوک یې مړه دي وفات دي یا شدید زخمی لري حساب کتاب لري هغه نشي کولی. ای سره هغه خلک چې په اصطلاح آسیبي کم ده هغې مالي زیان ورته رسېدل ده ولې ځاني زیان کم ده یا نه ده ورته رسېدلی هغه باید ورسره کومک وکړي ورسره همکاري وکړي هغه او بل مسؤلیتونه هغې خلکو ته ډېر متوجه نه کړي چې هغوی خپله په اصطلاح مصیبت زغمي یا کور کې څوک وفات شوی ده یا زخمی ده یو شی هغه څوک چې نسبتا لږ ښه دي او هغه مصیبت کم پرې راغلی ده. موږ هغه کې کله چې راپورټونه جوړول په دغه سلسله کې د خپله د سپیره کې او د ګیان او بیرمل کې دا ځای کې موږ ولیدل چې داسې ځای شوی ده په داسې ځای باندې د خپله د زلزلې دا چاغ او د درز راغلی چې بالکل یو کلی کېنولی ده ولې داسې ځای موږ ولیدو چې 10 متره 15 متره یې خواته مسؤون پاتې شوی ده خوندې شوی ده. اوس د 15 متره یې خواته د مسؤون ځای چې پاتې شوی ده دې مکلفات نسبت هغې شاته چې ډېر متضرر ده چې هغه کلی ناسته د هغې نه هغه زیات ده. نو په دې لحاظ باندې دوی منځ کې مشوره کول حساب کتاب کول حشر کول په ګډه کول په اوله قدمه کې تر ټولو مهمه خبره چې ده د انسانانو ژغورنه ده. کورنۍ یو څوک چې دي پوښتنه وکړي چې څو نفره په کور کې څوک شته څوک نشته چیرته و څه رقم دي چې اول هغه کسان بچ شي. پس د هغې نه بیا موږ خپله پوهېږو خلک تجربه لري په مسایلو باندې پوهېږي چې اوس د چې کوم شي ژغورل مهم دي خو تر ټولو مهم هغه خپله خلکو ژغورل دي او په ضمن کې خوندي ځایونو ته د هغوی انتقال ده لکه اعزازي میدان خبره زه د وړمې ورځې خبره زه تاسو ته کوم که نه کله چې په غر کې چغون پیدا شو دوی د پسې ونه ګرځېدل چې دوی کور درس کړی یو شی کړی بل شی کړي دي دا فتن تقریبا یو شاوخوا 100 کوره انتقال شو په هغه محدود امکاناتو باندې چې هغه دوی ویلي چې نورزی صاحب چې ټټونه شته او حساب کتاب شته د عربو نه دې ځایونو نه یې راوړي دي عادي څپرونه شیان یې ځان ته وتړل نسبتا مسؤون خوندي ځای کې هغه ځای ته انتقال شول. همدغه خبره ډېره مهمه ده. یعنې د مالي امکانات مالي خسارات مهم دي خو تر ځاني تلفاتو مهم نه دي که نه. اول په کار دا شی ده چې موږ که انسانان دي په دویمه قدمه کې کورني څاروي دي حساب کتاب دي دا یو مسؤون خوندي ځای ته انتقال کړو او پس د دې نه بیا کار پرې وکړو هغه څوک چې کم خساره یې لیدل د ډېر خسارهمندو سره کار وکړي او طبیعي ده چې اوس خو نن سبا خو مکلفیتونه دي دولت هم داسې نه ده چې موږ دولت حذف کړو چې دا مسؤلیت نه لري یا نړیواله ټولنه حذف کړو چې دا مسؤلیت نه لري نه
مسؤلیت لري کله چې موږ یو څه حرکت وکړو ان شاء الله تر هغه وخت پورې یو په شکل باندې خلکو ته اوس راګرځو قومي مخور ګل افضل ته که په سیمو کې طبیعي پیښه رامنځته کېږي قومي مشران د زیانمن شوي سره څه ډول باید مرستې یا همکاري وکړي ځکه په ټولنه کې قومي مخور او دیني علما ډېر رسوخ لري. بسم الله الرحمن الرحیم. قومي مشران دا رول لري چې زر ټولنه رامنځته کړي د دې ضرورتو په اساس ټیمونه جوړ کړي. اول خو زه دا ټول خلکو ته پیغام دا دی چې هر کله باید یو لاس روپۍ په نفوس وچوي یو پنډې پوره کله که داسې ضرورت پیښېده د دغه ته به ضرورت نه وي پیسې به ته ورې موجود وي په ضروري ځینې بیلګوي. بل عمومي خلکو ته دا پیغام دی چې احتیاط ډېر احتیاط وکړئ. زلزلې طوفانونه او لکه اوس سره کم چې مطلب ورونه دغه ته دا متوجه شوي طبیعي لګېږي او داسې لګېږي چې سړی جګېږي دغه نه نوري رامنځته کېږي چې د زه ور لګوم هغه مول ته چې اوښه وچ هغه شي شله شي چې وچ اوښه چې ځي هغه دغې پوره وبسې کوي دا کې ونه سوځي دا کې حیوانات سوځي دا کې نور مشکل جوړېږي. نو ټولو خلکو د مدام پیغام دی چې په اتفاق په اتحاد دغه شوي ته واوسېږي. هر مشکل ته به دوی ضرورت ان شاء الله زه پیښیږي دغه ته لاسرسی ولري. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. نورزی صاحب زیاتره دغه زموږ تاسو ځوانان چې دغه یوه ځوان انرژي لري د دوی لپاره هغه کورنۍ هغه سیمې چې هغلته دغه تر ډېره زیانمنې کېږي د دوی پیغامونه د دوی هلته هغه په ټولنه کې هغه د دوی تاثیرات یا د دوی شتون څومره مهم دی؟ هر کله چې کومه طبیعي پیښه یا آفت رامنځته شي نو په دې کې حاجي صاحب خبرې وکړلې ځوانو مشرون ښه رول لري خو د مشرونو سره په څنګ کې د ځوانانو رول هم ډېر د اهمیت وړ په دې ده چې ځوانان اوس دوه البته وبښیو چې دوه فرصته په لوس کې لري. یو دا ده چې عملا هغه د ایمرجنسي یا بیړنیو حالاتو ته د رسیدنې قوا او ځواک دی په لوس کې لري چې هغه انرژي ده او دې سره په څنګ کې په دویم قدم کې موږ ته ځوانان د اوسنۍ ټکنالوژۍ نه د مشرونو په نسبت ډېر برخوردار دي اړیکې ښې قایموای شي. نو ځوانانو عمده مسؤلیت دا ده چې دوی باید کله چې په سیمه کې داسې پیښه رامنځته شي اول مهم تشخیص ته تشخیص نه وروسته دوی باید عاجل سیمې ته ځانونه ورسوي یوه عاجله غونډه په عامه ځایونو کې ترتیب شي خلک دې ته تشویق شي او نوره کلي وغوښتی شي نورو سیمې خلکو سره اداراتو سره مثلا موږ تاسې په ولسوالیو کې که داسې فکر کړو داسې پیښه کېږي د ولسوالۍ مقامونو ته باید عاجل ټلیفونونه وشي که ټلیفون نه وي بعضې وخت په دغې مسایلو کې دغه مخابراتي شبکې یا ارتباطات قطع کېږي نفر ولګو موږ تاسې ولسوالۍ مقامونه په جریان کې کو یا اړونده اداري ادارات په جریان کې کو ځکه هغه بیا نور خپل ادارات او دولتي او نړیوال مؤسساتو سره تمسونه لري چینلونه ایجادیږي په دې جریان کې دغه په جریان کې د سره په څنګ کې د لاسپیکرو لارې خلک وروغړو ځکه الوخیل صاحب مخکې په خپل خبرو کې یادوري وکړه چې تر هر څه مهم د انسانانو ژغورنه ده د انسانانو د ژغورنې عملیات باید موږ په جدي شکل مخته بوځو دې سره په څنګ کې موږ په هغه کې چې کوم سپینګیري بېوزله کمزوري خلک دي یا مثلا ناروغون دي ماشومان دي هغې همدغه ځوانان دا مسؤلیت لري چې محفوظ ځایونه دی دپاره انتخاب کړي چې تر څو موږ د دغې ناورین کې هسې هم زیان خو رسېدله ده خو چې د نورو زیان او د نورو خطرونو مخنیوی وکړو. ډېره مننه. الوخیل صاحب رسنۍ څومره مکلفې دي که په لنډ ډول ووایې په دې برخه کې ځکه تر هر کور چې دی دغه اوس رسنۍ ته لاسرسی لري راډیو ته نور ته څومره مکلفې دي په دې برخه کې؟ نو رسنۍ مکلفیت ډېر لوړ ده اقلیمي بدلون له دې وروسته نه شعار ده او نه هسې خبرې دي چې موږ بابیزه ګڼل دا یو واقعیت ده. زه څو ورځې مخکې کابل ته لاړم استور میاشتې نیمایي کې او خپله دا د واورو ورښت دا یو ستر بدلون ده چې شته موږ ولیدل چې په هود کې هېڅ شی نه و په دلوه کې چې جدي میاشته هېڅ شی نه و خبره راغله ثور ته دا واورې حساب کتاب دا اقلیمي بدلون یو مسله ده د نورو خلکو ترڅنګ رسنۍ عامه پوهاوي کې ډېر څه کولی شي او تر دې وروسته خلکو ته د غفلت له حالت نه راپورته کېدل پکار دي. هغه چا چې همدغه رقم موقعیتونو کې چې بحث پرې وشو چې هلته یې کورونه جوړ کړي دي آبادۍ جوړې کړي دي یو څه یې کړي دي بل څه یې کړي دي یا تر اوسه پورې کور کې هغه د لومړنیو روغتیایي خدمتونو لپاره هغه بسته نه لري یو شی نه لري بل شی نه لري چې
خبرې پې وشوې دې مسایلو ته باید جدي توجه وکړي هم موږ هم نور او د رسنیو مکلفیت دا شی ده چې دا مسله لکه څنګه چې نړۍ ته نن سبا جدي مسله ده په هماغه جدیت یې ونیسي لکه څنګه چې خپل رسالت او مکلفیت یې خاده کړی ده د خلکو په عامه پوهاوي کې ادا کړي او تاسو پوهېږئ چې نوره نړۍ خو د ډېرو شیانو نه استفاده کوی شي موږ ټولنه چې ده دلته د علم کچه ټیټه ده نو هر څه نه استفاده نشي کولی اخبار نشي ویلی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري بل شی نه لري شی چې کوی شي هغه تلویزیون ده او راډیو ده او هغه غوږ نه اورېدل دي چې په خبره باندې په مسله واوري نو په دې لحاظ باندې رسنۍ باید ډېر په جدیت سره کار وکړي او خوشبختانه شاوخوا 15 رسنۍ لري که دوی په هفته کې هم یوه ورځ یو پروګرام ورکړي خلک به ډېر په دغه مسایلو باندې اصلا دا بحث باید یو ولسي بحث شي تر دې وروسته اقلیمي بدلون سیلاب زلزله دا باید یو ولسي بحث شي او دې لپاره دا کله بحث کېدای شي چې رسنۍ په دې ارتباط باندې کار وکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ له تاسو درې وړو ډېره مننه کور مودت د ژمن راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو زموږ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي له غوږ نیولو او ملتیا مو مننه ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو اقتصادي کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو د چارو کارپوهانو قومي مشرانو دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه ژمن شننه